أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحلیل کول باندې پیل وکړم دغه څخه نن دا دی پنځم درس رایټ کلیک پراپرټي او سیسټم اپس دغه نن راځم و دغه سیسټم اپس باندې کار کوم دویم رایټ کلیک پراپرټي باندې کار کوم نن موږ دا دوه موضوع باندې زه راځم اول به د سٹارټ بٹن کلیک کوم سٹارټ بٹن کې لومړی دی دغه پاور بٹن کله پاور بٹن باندې کلیک وکړئ پاور کمانډ کلیک وکړئ د په داخل کې درې نور کمانډونه دي چې په دې کې یو د ریسټارټ دویم د شټ ډاون دریم د سلیپ درې کلیک وکړئ بیا به دغه پاور بٹن کلیک وکړئ لیفټ کلیک یعنې ورته که چېرته په ریسټارټ باندې کلیک وکړئ نو دا معنا چې کمپیوټر دوباره سټارټ شي ریسټارټ معنا د وشي دوباره شروع کول د ریسټارټ ویل کېږي او کله چې دا باندې کلیک وکړو نو کمپیوټر به بېرته سټارټ شي دغه کمانډ دا پیدا ده چې کله د کمپیوټر کې پروګرام انسټال کړئ یا موبایل کې پروګرام انسټال کړئ نو ته کولی شې چې هغه پروګرام نه کمپیوټر پیژني او نه موبایل پیژني نو ته په کمپیوټر پسې ریسټارټ کوې که موبایل دې انسټال کړو نو موبایل پسې ریسټارټ کوې هغې نه وروسته هغه سیسټم او فایل او پروګرام یا اپس پیژني نو دغه دپاره استعمالېږي او په دې پسې باندې چې کمپیوټر دونه مصروف شولو یا داسې خو چې ډېر هینګ شولو ډېر مصروفیت د وجې نه مثال کمپیوټر کار یې کولو کار سلو کولو نو ته کولی شې چې پسې ریسټارټ یې کړو نو ریسټارټ نه وروسته کمپیوټر عادي حالت ته لوټي نو کار تیز کوي دویم بټن دی پکې سلیپ شټ ډاون بټن دی دا شټ ډاون بټن دې په استعمالېږي چې کله کمپیوټر په مکمل ډول را بندوي مثلا چې شټ ډاون بټن باندې شټ ډاون بټن چې کله شټ ډاون بټن باندې کلیک وکړو نو کمپیوټر په مکمل ډول سره بندوي په همدې ډول سره موبایل بندوي په دې کې دریم کمانډ سلیپ دا سیسټم آن وي خلاص وي که نه ان سکرین یې باندې طرف فرض شي دا معنی چې کمپیوټر بند دی دا هغه سلیپ اپشن دغه د پیدامان که چېرته کمپیوټر غواړي چې مثال په هوا کې یا ضرورت شولو یا لمانځه ته ترې یا بل خور پېښ شو که نه نو ته وخت پیدا نه کوي ته کمپیوټر شټ ډاون کړي نو ته کولی شې چې سلیپ کې سلیپ پیدا دا ده چې پروګرامونه آن وي دا پروګرامونه خلاص وي او بل پیدا دا ده چې چارج کم وي یا چارج کوي دومره نه مصرفوي نو دا پیدا ده کور پیدا ده کور په وخت کې ته دومره وخت نه لري چې ورته پروګرام بند کړې بیا هغې نه وروسته کمپیوټر په شټ ډاون کړې نو دا وخت نه دی نو ته کولی په اتومات ډول کمپیوټر سلیپ سره ټول پروګرامونه آن پاتې شوي چې کوم پروګرامونه ته کار پکې کوي پکې اخته وي هغه پروګرامونه نه بندېږي او کمپیوټر د چارج زیات نه وي د دې لپاره فایدهمند دی هغې نه وروسته سیسټم اپس کې یو سیټینګز دی بل دی فیچرز دریم کمانډ دی ډاکومنټس څلورم دی اکاونټس دی سیټینګ کې خو کمانډونه زیات دي دا به امید اوسئ هره ورځ یو کمانډ تشریحوو چې کوم کمانډونه پکې ضرور وي مسلسل بسې قدم په قدم ټول کمانډونه پکې تشریح کړو پکې ولولو ځانونه وفیق کړو چې کوم پکې ضرور وي هغه کمانډونه به ټول پکې ولولو بل فیکچر د فیکچر کې دا معنا چې کمپیوټر ته فیکچر ته په مختلفو لارو داخل شي که نه دا سیسټم اپس دغه دپاره رامنځته شوي دي چې ته کولای شې چې سیسټم ته کوم شي ته ضرورت وي لکه مثال فیکچرز ته ضرورت وي ډاکومنټس ته ضرورت وي نو ته په اسانۍ سره په هغه نږدې لارې داخل شي مقصد چې زه د فیکچر باندې کلیک وکړم نو مستقیما به عکسونو ته داخل کړي که نه هغه عکسونه چې دی په کمپیوټر کې یا په دغه فیکچرز کې سیو شوي وي که نه په دې ډول سره ته فیکچر ته مثال نور لاره ورتلای شي پر دې مثال ته کولی شي چې دیس پی سي د لارې وویشئ مطلب دغې دیس پی سي د لارې هم کولی شئ ته دیس پی سي باندې رایټ کلیک کړی شئ یا ډبل کلیک وکړئ هغې نه وروسته په همدې طریقه ورتلای شئ فیکچرز په دې کلیک وکړه هغې کې څو داخلېدای شئ که نه هم په همدې قسم سره په دې لپاره کې منو ته په دغې منو کې به دې لارې هم ورتلای شئ همدغې لارې په دې منو کې هم ورتلای شئ مثال په دغې لارې ورتلای شئ دا خبره ده
نو مختلف لارې دي چې ته کړی شي څو لارې دي چې فیچرز ته پکې داخل دي که نه په دې کې بیا رایټ کلیک پټي ورته بل دی ډاکومنټس په ډاکومنټ کې کلیک وکړئ ډاکومنټ هغه قسم چې پکچر ته مې زه فلانه لاره طریقه داخل شو په دې ډول سره مې چې ډاکومنټ هم داخل دی نو په دې چې کلیک وکړئ ډاکومنټ ته په دې لاره داخل شي لکه څنګه مې درته وویل دې پسې د لارې هم داخل دی شي په دا تیرو ویډیوګانو کې مای کمپیوټر په نوم سره وکنه خو په دې هغه وینډو ټینز کې چې نوم دی دیس پی سي نوم دی کنه په دې چې کلیک وکړئ رایټ کلیک اوپن هنا ورته راشي دغه لارې ورته راشي ډاکومنټس کړای شي دغه لارې ته هم ډاکومنټس داخل شي دغه ډاکومنټ ته تاسو ته شي دغه لپاره اسمه هغه په دې ډاکومنټ کې بیا یعنی لکه څنګه چې پکچر ته د پکچر شکل سره ډاکومنټ ته هم د لار داخل شي کنه مختلف لار دي کنه چې ورته داخل شي د کلیک وکړه تاسو داخل شي هغه نو ورته په دې کې بل اپشن دی دریم خو هر څه چې کمپیوټر وینډوز کې یو نمبر کوي مثال خبره د خپل اکاونټ د دې کلیک وکړئ دا کې به درې اپشن درکوي یو دی ساين اوټ دویم دی لاک دریم دی چینج اکاونټ سیټینګز نو دې کله کلیک وکړئ ساين اوټ دا معنا چې کله په کمپیوټر کې څو مختلف اکاونټونه داخل وي ته غواړي چې مثال خبره دغه اکاونټ نام یا د ساين اوټ اکاونټ مې کړل چې تاسو اکاونټونه کې داخل کړی دی په کمپیوټر کې مثال غواړي یو اکاونټ کې موجود دی مثال dva درې اکاونټ کې موجود ته غواړي چې وا اکاونټ بل اکاونټ ته وړي نو ساين اوټ په کلیک وکړئ بل بده کې دا لاک دا معنا چې د لاک اپشن دا فائدہ ده چې کچې ته کمپیوټر ته غواړي چې په واخ کې تو کور پېښ شولو یا داسې د وجې مثال شاګردونه داسې یا کور ته پېښ شولو ته د مثال یا بل داسې دفتر کې کنه ته غواړي د کمپیوټر څخه داخل نشي ته کله چې کمپیوټر لاک کې لاګه ته کله نو څوک نشي کولای چې کمپیوټر ته داخل شي یا تاسو مهمه ډیټا به داخل شي نو لاک دغه چې لاک بٹن کلیک وکړئ اپشن نو کمپیوټر لاک شي یعنی کمپیوټر یو قسم ته لاک شولو ته بیا داخليږي دغه پر وځو بده کلیک کوم هنا وصل بضيف اكونت داخل اكونت وصل بضيف فلا داخلها برضه ودي لا اكونت دا فائدہ اکاونټ سیټینګ خو ډیره خبرې دي دا چې کومه ایواز داس پکې دا چې مثال د اکا سره د بدلېږي څنګه کول شي موږ دغه لپاره پاسورډ جوړ کړو څنګه فینګر پرینټ ته جوړ کړو څنګه موږ ته دغه لپاره داسې پاسورډ جوړ کړو چې مثال د فل مخ په بر بار کو کنه فستر ګوسه فل سره سره کومه داس پکې دا پورس نه ته هغه نو ته موږ ته رائټ کلیک پراپرټي کې چې کله کلیک وکړه رائټ کلیک پراپرټي کې سو کمانډ اول ویو دی دویم پکې سورټ دی سورټ وای دریم ریفریش څلورم فیسټ پنځم فیس شورټکټ شپږم پکې نیو دی اووم پکې ډسپلی سیټینګز دی اتم پکې پرسونالایز دی او په دې کې اوله ویو کې بیا څو اپشن دي چې په دې کې دا یو لارج آیکنز دویم دی میډیم آیکنز دریم دی سمال آیکنز په دې کې اول زره زم ویو کې لارج آیکن دا معنی چې د کمپیوټر ډیسکټاپ نه کومه آیکن پرتی دا غوټي کې کلیک وکم د آیکن د فل سایز نه غوټي شي بیا رائټ کلیک کوم بیا ویو نه بیا سم میډیم نه کلیک وکړم د کوم آیکن چې دی دا وو کوچنی شي یعنی منځنی شي نه لوی شي نه کوچنی شي په دې کې د ریو اپشن د سمال آیکنز دا معنی چې د ډیسکټاپ نه کوم آیکن دا وړيګه کوم آیکن یو فولډر وي نو دغه بیا څو اپشن دي په دې کې بیا اټو ارینج آیکن دویم align icons to grid دریم show desktop icon مده کې چې کله وی تاسو وی کې غوړي چې د کوم آیکن په ډیسکټاپ کې دی په چاپ طرف کې کا اټو ارینج آیکن چې چیک لګیدلې وي نو د اتومات ډول سره د آیکن ترتیب شوی وي ته که هر طرف د آیکن کټ کوي
نو ډکې بیرته خالص دی کې دغه چپ طرف کې ګاډ وډی کېږي خو مطلب خپل ته نور رسوي نو پسې نه پته کې چې سهار څومره ورې ته کاش کې بیرته دی بیا خپل چپ ته نور خلی یا ترتیب کار وشي خو نه په چپ طرف کې زی پوزیشن کنه منظم شي کچې ته دغه چک دغه چک ته لټ زمو ویو ته ویو نو ورسته چې اټو ارینج نه چک لري کې اټو ارینج آیکنز ور د آیکن په خپل خوا کې کوم ځکه اچوي فل چوا فا ترتیب باندې مثال دا کې کافي کې د اټو ارینج کې مې چک جوړ چولو د آیکن جوړ چوي دا چې په مودي په بوګي ډول ترتیب خپل فل ته د آیکن دا کې چوا د به ته په داس ترتیب کې چې کله کې چغلو بیا وو دغه په مودي ډول ترتیب ولې مثال بل آیکن خپل دا آیکن مثال خبره زه بتا دې کې کوم مثال دا وو د لاندې آیکن ترتیب ولې په دې شکل سره بل آیکن خپل یا فولډر خپل چا شوی د داس ترتیب کوم دا وو د فوز آیکن مثال چې ما مې کوم کې یا په مودي ډول ترتیب خپل یا په بوګي ډول ترتیب خپل کچې ته به داس وکړل کنه د الاین آیکن تو ګریډ ادنه چک لري کو بیا دا آیکن به نظم ډول چې په هاته کې چوي به نظم وي مثال کې نظم نو خلی مثال دا آیکن فولډر داس کوی جوړو فولډر خلک کنه فکر څه چې په هغه په فول چولې کی مثال خبر بتا دې کې لاندې څه چوم کنه خو په دې چولم مشکل شو بیا دا څنګه بینو خلک مثال دا دې کې چوم کنه دا شایم روخ خو دا دې کې چولو کنه نو متا چې خو وی چې دا نظم و به نظم وي او مودي او فقید کوم ترتیب نه ورکوي نه دغه د فرا څه کوشش کې جاره څه فرا نو اټو ارنج کې کنه دغه چټو ارنج دی برخه یو چې ته کوم درس مره یو غوړي مثال خبر فولډر موډه بر باندې کوم به دی چاپ تر بل دی کې غنا اټو نه ارنج چګلر کوي نو ته وو کولای شي چې کوم ځکه آیکن نه ترتیبوي ترتیب کولای شي کنه نو ټول چې کوم زګاو بیا وی ته په وی کې بیا شورټ سټاپ کله چې په دې باندې کله کې بعض وختونو کې شاګردونه وایي چې نو په سټاپ باندې آیکن ورګه شي کنه دا کمپیوټر وینډوز خراب شو وایرس ولګ څه چلای او وایرس نه والی تاسو نه انداز کې شورټ سټاپ آیکنز دا چک لري شوی کا چک لري کې نو بده چاپ طرف کې یا مو کې په سټاپ باندې کې آیکن فولډر یا هر فایل فروت وی اچ کې هایټ مثلا استرګنا پناشي نو بیا هغه تو کړل شي چې یا بعض وختونه کې نیم شاګرد په پتاو ده بل شاګرد دروي غلا فزنه کې چې بلله مخ په کمپیوټر په ډیسکټاپ آیکن ورکه شوی دی دا سوشل فایده ته فایده کا نو چې ته غشه ته مثال کمپیوټر په بلاد وي نو کمپیوټر په سم ډول ذکر وي ته ډایرکټ ورشي رائټ کلیک پراپرټي بیا دا په دغه ویو تر فو کې وو شو ډیسکټاپ آیکن کلیک وکړي نو آیکن سره ګان شي کنه اوس راځم دغه د فرا د رائټ کلیک پراپرټي باندې کلیک کوم په دې کې دا ویو خپل شوی وو سوډ بای نن در بده کې دی سوډ بای کې لاندې کمانډونه موجود دي نیم سایز ایټم ټایپ ډیټ موډیفای د پنځه کمانډونه دي چې دې کې د لوړې کمانډ نیم سورټ بای نیم دا معنا چې په دغه کپ ډیسکټاپ باندې وي کپ کمپیوټر په ډرایوونه کې وي کپ او یو اس بي یعنی فلش کې په هر ځای کې وي د نمونه دا فولډرونه فایلونه عکسونه او یا همداسې کټ فایلونه د داسې ترتیب کا A to Z سمنا اول هغه فایلونه ترتیب کا چې A کې وي بیا B کې بیا C کې بیا D کې په دې شکل سره یا داسې وي چې په نو باندې څو فایلونه فولډرونه عکسونه ویډیوګانې یا او غیره راغلي وي فولډر راغلي یا فولډرونه نو بیا ته کولای شي چې هغه فولډر یا هغه فایل یا کس دای سورټ بای نیم کوي چې کوم ته نوم ته نږدې بل حرف لکه احمد اسد احمد ته نږدې حرف H ته کنه A بیا H ته اسد ته نږدې حرف A بیا S ته خو H ته نظر وکړئ نو دا S د H نه لري دی په الف با حرف کې نو په دې خاطر باندې دا اول اف فایل خولي اول هغه فایل فولډر عکس ویډیو د نور خلی چې
او لومړی حروف ته نږدې بل حروف وي لکه احمد اول به احمد راخلي بیا به اسد فایل فولډر عکس راخلي په دې ترتیب په نیم باندې کلیک وکړئ آیا و ته چې کلیک وکړئ دا معنا چې دا فایلونه ترتیب کې اول و فولډر ترتیب کې بیا فایلونه بیا عکسونه وایي چې کله داسې وکړئ بغیر د پنځو آیکنې چې په خپل د کمپیوټر بای ډیفالت آیکن دی دغه نه بغیر نو چې څومره په فولډر فایلونه عکسونه او داسې نور وي نو دا به ترتیب کوي اواله فولډر په کې وي ا بیا ډي زو بینشتا بیا ایچ تای فولډر کې د څه بیا په اعداد باندې لکه یو او دا دوا هم دا ترتیب وړو بیا کې نو ورسته په دغه پسې ا بي په دې ترتیب سی سیرو خصوصو کنه هغه نو ورسته لکه دا کې قسم د غنور کوي د ترتیب نور کوي چې مثال خبره آکا یا فولډر چې هاف شاو کنه ودا دې کوي چې دای سی کې فایل کنه ورته به آکا ستای ته څه بیا کې پکې وي دا ول فایل زد فایل خطر په دې کې بیا سوټ بای کې دویم کمانډ دی بای سایز دغه ته پورا کار کوي سایز لکه څنګه چې دومره بلمیږي اندازې ته کنه بای سایز چې دی کنه دا ترتیب ورکوي سره کوم د بای سایز سوټ بای سایز ترتیب ورکوي سایز د اندازې لمخې دغه ته غور کوي او ترتیب ورکوي مثال چې کوم فایل خوجم لوی اول باغ سي او لاندې سي چکم فایل خوجم کوم په باندې سي سره کوم د زیات خوجم والا فایل و لاندې راځي د کم خوجم والا فایل و د باندې راځي فایل بده کې فولډرونه استثناء دی بده کې په نیم کې فولډرو سره خو دغه سایز کې فولډر نه استثناء دي فایلونه عکسونه ویډیوګان عکسونه او داس نور دا فقط لاشي هو غنه شي فقط فولډر وای سایز کې دا فولډر نه لاشي وای سایز باندې کلیک وکم نو دا فایل نه ترتیب کې چې کله لوی خو جمله په لاندې کې د کوچنی خو جمله باندې کې دا خو زټ ایک رو دا کې لوی خو جمله باندې کړو دا فایل کله وخت دې خوجم لوی د دوله دې خوجم لوی دی کنه دا ځکه باندې کړو چې زیټو ایګړو دا به تاسو بیا چې ورشم سوټ وای سایز کم دا به ترتیب ورکی کنه چې اکیم زیات خوجم له فایل او اب لاندې کې لکه ودا کې ویني 1 لیکل دې صفر کته چې کنه چې دا یو ویلې فایل نګړو چې د خوجم زیات نو کله چې خوجم زیات شولون د خوجم په اساس باندې افایل لاندې ورولو بای سایز په ذریعہ باندې اکه خوجم چې کام د لکه ودا کې کله چې تاسو وخت فولډرونه فولډر څخه استثناء دی مطلب دا کې فایلونه عکسونه ویډیوګانې او داس نو په کتل شي فولډر نه استثناء نه ورسته چې کام خوجم له فایل لکه ودا ویني دې فایل خوجم جوړه صفر وایټ اس خوجم لري مطلب دغه اول ورلو په سید ویام دا فایل چې وخت د کې ویل اشاره او کې وی یعنی په دې ترتیب دا ځکه تاسو ورغوستو چې دا د اشاره شویک د خدای کې دغه نو ویل ورغوستو چې داس کې د اعداد یو دای اعداد دا دې کې وای اعداد ترتیب کړی کنه لومړی عدد لږه چې موږ تاسو چې 1 2 3 په داسې برابر دی اول عدد ولا به دویم عدد ولا د خوجم مطابق دا کې خدای خوجم برابر ده یا برابر ده خوجم کې خنرسا اوس بای نیم بای سایز کې دا پاره چې دا بای نیم کې فولډر عکسونه ویډیوګانې هر شای رخلی ا تو زد ای کوي مطلب هغه مثال نه پېژنې فولډر اچو سره دی او بای سایز کې دا پاره چې فولډر استثناء دی نه هاف راي سوټ کوي بای خو بای سایز په دې کې د دریام چې دای سوټ بای کې د دریام د چې دای اټم سوټ بای اټم دا معنا چې دغه فولډرو او فایلونو انځورونو ویډیوګانو ته ترتیب ورکوي دا ترتیب کوي چې اول فولډر ارسي بیا په فایلونو راځي او بیا په انځورونو ارسي په ویډیوګانې دا لکه څومره کمانډو چې کار کوي د صرف د ډیسکټاپ باندې کار کوي کفو ډرایو کې کوم فایلونه فولډر وي کفو یو اس بي کې وي او غیره چې په کمپیوټر سره وصل وي نو د څومره څومره بای نیم بای سایز بای اټم
ډیټ موډیفاید دا تصور څه کمانډ په دې ټولو کې کار کوي چې ایټم باید دا فولډر فایلونه اول فولډر تنظیم کی ترتیب کی بیا فایلونه بیا انځورونه بیا ویډیوګانې لکه زه به کلیک کوم یعنی اول وخت فولډر ته ترتیب وکړو دلته څه کتای شي بیا فایلونو ته ترتیب وکړو دلته صفر کتای شي بیا انځورونو ته ترتیب وکړو ویډیوګانې خو په دې ډیسکټاپ سره ویډیوګانې ته بیا ترتیب کړی وای سورټ بای ډیټ موډیفای دا په دې سره موږ کولای شو هغه فایلونه ډاکومنټس یا اسناد یا سلایډونه فولډر یا ترتیب کړی وي چې په دې ډیسکټاپ کې یا په ډرایو کې یا په مثال په یو اس بي کې چې یو ترتیب کړی وي چې تاسو تغیرات وکړئ تبدیلات وکړئ وي خو د اوس تاریخ نه مخته سره کم ده چې اوس د 2025 کال د 2023 تاریخ دی کنه تو یو فایل سیو کړی دی په 2021 کال کې نه په 2025 کال د 2021 بل فایل سیو کړی 2025 کال د 2022 بل فایل سیو کړی 2025 کال د 2023 بل فایل سیو کړی د 2025 کال د 2023 څه پر اول هغه فایل خوري چې کوم فایل ورسته سیو کړی لکه 2025 کال د 2023 اول به هغه تر خلی هغه نو ورسته درويشتم دويشتم او يوشتم دا ترتیب دی سره کوم زه ډیټ وای موډیفایر مې کلیک کوم اوس ترتیب وکړو اوس زه دا فایل کسم دا فایل چې سیو شوی دا د خپل تعریف کوي 2025 کال د ومس لرشم څه فل کتا شي دا خو ورسته سیو شوی دی کنه دا فایل چې وسی او دا چې وسی هغه 2025 کال د ومس لرشم خدای کنه خدا فایل په 9 بجې 9:50 منټ دا فایل څه شوی دی 9 بجې 9:50 ام دا ول فایل چې دی دا ځکه ترتیب ورته کنه چې تاسو مو د فایل ته د اوس دغه دا زد او زد او ای ترتیب کړو ای ټو زد ترتیب ورکوم دا رامنه په ډیټ موډیفیکیشن کې بس لاندې ته وایا کچې ته یو فایل دا څه وکنه اوس تیر مخه اپډیټ شو تو کوم تغییر تبدیل کړو واستلې وو یو فایل چې د 2 میاشتې مخته تغییر تبدیل کړو غلې وو څه د برابر هغه فایل چې دا تیر مخه ته اپډیټ تغییر کړو سره اول به هغه فایل راځي چې کله سورټ بای ډیټ موډیفاید کې دویم هغه فایل راځي چې 2 میاشتې مخته ته اډیټ کړو واستلې وو او دا لاندې ته کنه یا دا څه وکنه چې مخته چا فایل نه چې په نګدي واکه تغییر تبدیل کړو غلې وو اب اول راځي هغه فایل نه چې لګ مخکې مثال میار 2 میاشتې مخته تغییر تبدیل کړو غلې وو اب ورسته او دا که ډیټ موډیفاید دا مطلب دی د کمانډو نه فایلونه د نیټې لمغه تنظیم چې ورسې ځل پکې تبدیل یا صرف شوی وي هغه فایل نه ورسې مثال دا ترتیب ده کې چې مهم د نیټ او پکې هغه فایل چې ورسې صرف شوی وي تو ورسې کوم تغییر تبدیل کړو سره اول به هغه فایل فولډر یا هغه ویډیو اول به ورسې دا د خبرې پکې دي نه رقم شي نشته خدای کې بل د ریفریش دا چې کمپیوټر دې څه ته کې دا چې کلیک کوي رائټ کلیک بیا ریفریش لپاره شارټ کټ راځه ریفریش لپاره اوکې ریفریش دا چې کمپیوټر دې ته ځکه ته ریفریش نه ته ځکوال دې ریفریش په کیبورډ کې هغه څه چې یو ته ریفریش کې کیبورډ کې F5 بٹن دی ریفریش لپاره راځه کمپیوټر ته ځکوي هم دا نن the right click property of system apps په اړه درس راتلونکي فکر درس بیا پیلو کوو